السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته په 2م کال د هجري کې هجرت وکړ، چې 2م کال تقریبا 15 شپږ میاشتې تقریبا تېرې وي، د شعبان 10مه نیټه وه چې روژه فرض شوه. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي، سورة بقره 183 نمبر آیات کې، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وای اے مؤمنانو، فرض کړی شوی د په تاسو باندې روژه لکه څنګه چې فرض کړی شوی و ستاسو نه مخکې امتونو باندې، یعنی تاسو ځان وساتئ یعنی ګناهونو څخه، نو په تاسو کې د پرهیزګارۍ صفت به پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې 9 روژې نیولې وې، او روژه د دریم رکن د اسلام دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غوره میاشت په ټولو میاشتو کې هغه د روژې مبارکه میاشت ده. همدارنګه وایي غوره ورځ په ټولو ورځو کې هغه د جمعې ورځ ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې وایي د الله بندګان په دې باندې پوهېدی چې دا د رمضان د میاشتې برکتونه انوار چې الله رب العزت د رمضان په دې میاشت کې ایښي، نو وایي د الله بندګانو به دا ارزو کوله او په دې هیله به وایي چې کاش د رمضان میاشت یو کال وایي. خو متاسفانه نن سبا ځینې انسانان وایي چې هله بیا روژه راغله او بیا راغله، خو دا خبرې د کمزوري ایمان والا کوي. خو هغه کسان چې د الله سره مینه محبت لري، ویره ترې لري، ایمان یې قوي، نو هېڅکله شکایت نه کوي. د روژې مبارکه میاشت هغه میاشت ده چې جبرائیل علیه السلام په واسطه قرآن کریم پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی شو. همدارنګه د روژې مبارکه میاشت کې نور واقعات، یعنی الله رب العزت د اسلام دښمنانو ته شکست ورکړ، همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابهو ته یې کامیابي په نصیب کړه چې هغه غزوه بدر وه. همدارنګه د مکې مکرمې فتح د روژې په میاشت کې وه، او داسې نور ډېر واقعات. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل و چې راغلی ده په تاسو باندې د روژې مبارکه میاشت، او دا داسې میاشت ده چې د برکتونو میاشت ده، او دا داسې میاشت ده چې الله رب العزت په دې میاشت کې تاسو په خپل رحمت کې رانغاړي. نو وایي چې الله رب العزت تاسو په خپل رحمت کې ونیولی، نو الله رب العزت انوار او رحمت به په تاسو باندې نازلیږي. او وایي دا داسې مبارکه میاشت ده چې الله رب العزت په دې میاشت کې ستاسو ګناهونه معاف کوي، او الله رب العزت ستاسو دعاګانې په دې میاشت کې قبلوي. یقینا کله چې روژه ماتې وخت په هغه حالت کې چې ته کله د الله امر ته انتظاري، نو ته د خپل ګناهونو بخښنه ترې غواړه، الله ته خپل جزایي لاسونه پورته کړه، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي و په داسې وخت کې الله رب العزت د روژهدار دعا نه ردوي، هغه به الله رب العزت قبلوي. نو یعنې په دې میاشته کې وایي الله رب العزت ستاسو دعاګانې قبلوي، ستاسو اعمالو ته ګوري چې تاسو څه عمل کوئ، او الله رب العزت فخر کوي په تاسو باندې، په ملایکو باندې. یعنی هغه مسلمان بندګان چې په روژه کې د الله د ویرې څخه خوراک څښاک نه کوي، تل لپاره د الله په یاد کې وي، د هغه ذکر کوي، او خپل د ژوند شېبې د الله د رضا مطابق تېروي، نو الله ورڅخه راضي شي. نو په دې بندګانو باندې الله رب العزت په اسمانونو کې په ملایکو باندې افتخار کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وایي په دې میاشت کې تاسو د بد اعمالو څخه ځان وساتئ او نیک عملونه اجرا کړئ. او وایي بدبخته هغه څوک دی چې په دې میاشت کې د الله د رحمت څخه محروم وي، ځکه محمد صلی الله علیه وسلم ویلي و چې هغه ازلي او بدبخته انسان دی هغه څوک چې په هغه باندې د رمضان مبارکه میاشت تېره شي، او په دې میاشت کې هم د انسان لپاره بخښنه ونشي. الله رب العزت د موږ ټولو مسلمانانو ته د توفیق راکړي چې په حقیقي ډول روژه ونیسو او ټول آداب یې مراعات کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د روژې مبارکه میاشت دا د صبر میاشت ده. واقعا چې د الله جل جلاله له ویرې خلک روژه نیسي، خامخا ځینې به د تندې سره مخامخ کېږي، لږې سره. همدارنګه نور تکلیف کسان بې کړاوونه مشکلات ډېر شیان زغمي، همدارنګه د ګناه په مقابل کې صبر کول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د روژې مبارکه میاشت دا د صبر میاشت ده، او د صبر ثواب هغه جنت دی. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د روژې میاشت دا د ورورولۍ میاشت ده، د عدالت او انصاف میاشت ده. خو متاسفانه نن سبا زموږ
ترمنځ خو هغه ورورولي او انصاف هر څه له منځه تللي. نن که پخوا وختونو کې لږ زره چې اخلي د روژې نه مخکې یو څه امتیازات پکې وي، یعنې لږ زره خو دا ریټونه لږ زره کم وي، دومره زیات قیمت هم نه وي. خو کله چې د روژې میاشت راځي دوکانداران نور هم قیمتونه لوړوي، بیې لوړوي. په ټول سیټي کې بیا یو کس هم نه وي چې هغه انصاف وکړي، هغه ریټونه لږ زره کنټرول وساتي. یو کس په دې ټول سیټي کې انصاف نه لري چې خلک وایي چې راځه موږ ټول د هغه نه سودا وکړو، دغه یو کس پکې لږ انصافدار دی. نو آیا الله به بیا په موږ رحم وکړي؟ دا روژه بیا ستا قبلیږي؟ ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا د ورورولۍ میاشت، عدالت او انصاف میاشت ده. خو متاسفانه بیا موږ څه کوو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان میاشت دا داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې الله رب العزت انسان په رزق کې پراخي راولي، او الله رب العزت په دې میاشت کې د مسلمان او روژهدار غاړه له اور څخه خلاصوي. واقعا ډېر رزق پکې پراخیږي، ځکه ډېر برکتونه. یعنې که یقینا تاسو وګورئ که هغه کورنۍ چې هغه فقیران وي، مسکینان وي، یعنې د روژې څخه مخکې د هغه نعمتونو څخه هغوی استفاده نه وي کړې چې رمضان په میاشت کې ترې استفاده کوي، او همدارنګه د اور څخه خلاصون پکې مومي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې رمضان المبارک په میاشت کې یو روژهدار ته وایي صرف هغه روژه چې په ماته کې وایي د هغه لپاره روژه ماتې وایي ورکړي، وایي دا به د هغه د ګناهونو لپاره بخښنه وي. همدارنګه د دې لامل به شي چې الله رب العزت به دا د جهنم د اور څخه خلاص کړي. او همدارنګه هغه روژهدار چې تا روژه ماتې ورکړی دی د هغه په اندازه اجر په الله رب العزت تا ته هم درکوي، غیر د دې نه چې د هغه ثواب کې څه کمبود راشي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د روژې مبارکه میاشت اوله لسیزه د الله رب العزت رحمت دی، دوهمه لسیزه د الله رب العزت مغفرت دی، او اخیری لسیزه د رمضان المبارک په دې کې د الله رب العزت خپل ګناهګار بندگان د اور څخه خلاصوي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د رمضان المبارک په میاشت کې چې وایي چا چې د خپل مزدور په کار کې کموالی راوسته، یعنی کار یې پرې کم کړه، نو الله رب العزت به دې ته بخښنه وکړي او الله رب العزت به دا د جهنم د اور څخه خلاص کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسو سحري یعنې پیشرمۍ کوئ ځکه په دې کې برکت دی. روژه د نفس د کنټرول لپاره غوره عملي راز او تر ټولو غوره عملي لاره ده. یعنې روژه د یوې مدرسې په شان ده، یعنې کله چې ته ورته داخل شي، یعنې انسان په کامله توګه ورته داخل شي، یعنې قرآن کریم، تقوا، صبر، د الله یاد، استقامت، عدالت، زکات، یعنې دا ټول شیان په کامله توګه. نو یعنې هغه کسان چې په زړه کې د الله ویره وي، یعنې تقوا ولري، نو کله چې دې مدرسې نه انسان فارغېږي نو د فراغت په مرحل به هغه انسان په یو غوره انسان تبدیل شي. همدارنګه هغه کسان چې په زړه کې د الله ویره او تقوا ونه لري نو هغه دې په دې پوه شي چې هغه روژه نه ده، بلکې داسې روژه ونیسئ چې د هغه په وسیله په تاسو کې تقوا او د الله ویره پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه وایي ډېر روژهتیان داسې دي چې د هغه روژې څخه کوم اجر او ثواب نشته مګر صرف دا چې هغوی ګېډې به وکوي، ځکه په خولې باندې به خوراک او څښاک نه وي کړی، لیکن دروغ به ویلی، حرامو ته به یې کتلی، حرام به یې اورېدلی. نو د دې روژې کوم دې ته هېڅ ثواب نشته. او ډېر داسې کسان دي چې ټوله شپه عبادت کوي مګر د هغوی لپاره صرف ستړیا ده، یعنی باید په هر حال کې د الله لپاره هر کار وکړي، یعنی ریا باید ونه کړي ځکه هېڅ ثواب یې نشته. یقینا دغه شیانو ته مو لږ ذره فکر وي، ځکه ځینې داسې وي بس حرام ګوري، انټرنیټ استفاده کوي، هر رقم ویډیوګانې هر چی ګوري، وایي زه صرف خپل ټایم پاس کړم. ځینې داسې دي چې فلمونه هم پکې ګوري وایي چې صرف پکې وخت پاس شي. نو داسې همدارنګه دروغ پکې وایي ځکه بس خبره وکړي، یعنې یو وړه خبره باید هرې خبرې ته باید ته متوجه اوسې په روژه کې. دا نه څوک پوښتنه کوي چیرې دا هغه دروغ ورته مه وایه، صحیح حقیقت وایه هر څنګه هر حال کې چې ځکه د دې روژې نه به تا ته کوم ثواب او اجر نه ترلاسه کېږي، بس صرف هسې وږی به وي، هغه کوم د اهمیت وړ نه ده الله رب العزت. او بیا داسې میاشت ځکه محمد صلی الله علیه وسلم خپله وایي که آیا مؤمنان په دې میاشت باندې پوهېده چې د الله رحمتونه، برکتونه، مغفرت، بخښنې، فضایل په اړه وایي نو وایي که دې په اړه وایي چیرې دوی پوهېدی وایي نو ویلی به چې کاش یو کال وایي. او دا د رمضان المبارک وایي داسې میاشت ده چې په هغو کې د جهنم دروازې تړل کېږي او د جنت دروازې خلاصې وي.
همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې میاشت کې سرکش ته شیطانان تړل کیږي. نو کوشش کوئ په رمضان المبارک کې زیات تر زیات وخت عباداتو ته ورکړئ، اذکار کوئ، ذکر او اذکار په همیشه تقوا په زړه کې ولرئ. د عباسیاتو څخه همیشه په دې میاشت کې ځان وساتئ. وای ای د بني آدم زوی، وای کوم نیک عملونه چې کوي، وای تر دې چې الله رب العزت به درته د یوې نیکۍ په بدل کې 10 نیکۍ لیکي، همدارنګه تر دې پورې چې د یوې نیکۍ په بدل کې به درته 200 اجر او 200 ثواب لیکي. خو الله رب العزت فرمایي مګر روژه، ځکه روژه وایي زما لپاره ده او زه خپله د دې اجر او ثواب ورکوم. یقینا که د نورو وختونو کې خو ستا په دې اوږو باندې یو ښي طرف ته ستا نیک عملونه لیکي او چپ طرف ته ملایکه ستا بد عملونه. خو لیکن په روژه کې اما روژه مطلب داسې دا چې ملایکې ستا نیکي نه لیکي، د اجر او ثواب الله رب العزت خپله ورکوي. یعنی مهندسین لیکي چې ځینې نور اعمالو کې ریا شته دی، مګر د رمضان داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې امکان نه لري د ریا، نو ځکه الله رب العزت د دې نسبت ځان ته کوي. وایي د روژهتیانو لپاره 2 خوشحالیانې دي. هغه وخت چې کله روژه ماتوي، یقینا کله چې انسان روژه ماتوي دغه وخت کې ډېره زیاته خوشحالي وي. او بل دویم وایي هغه حالت کې خوشحالي وي کله چې د خپل رب سره ملاقات کوي، یعنی د الله سره ویني، هلته به د خپل روژې باندې خوشحالي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هغه بدبوی چې د روژتي د خولې څخه احساس کیږي، وایي هغه الله رب العزت ته د مشک او عنبرو څخه غوره دی. او ځینې انسانان په دې روژه کې د همیشه خوب کوي، دغه کوي، د عبادت د وخت نه لمونځ پکې پرېږدي. ګوره لمونځ د روژې څخه بهترین او افضل نه دی، عمل نه دی. نو باید لمونځ ته پکې متوجه اوسئ، باید ډېر نفلي عبادات پکې وکړئ، ځکه الله رب العزت درته د یو نیکي په بدل کې 10 نیکي لیکي، یعنې 200 نیکي. او که تاسو سره څوک بده خبره کوي یا جنګ کوي، بس صرف لنډ ورته وایئ چې زه روژتي یم، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلي وایي که څوک تاسو ته د رمضان المبارک په میاشت کې څوک بده خبره کوي، د هغه په مقابل کې تاسو ځواب نه ورکوئ. همدارنګه که څوک غواړي جنګ در سره وکړي، نو تاسو وایي لاس مه پورته کوئ، بلکې تاسو ورته وایئ چې زه روژهدار یم. خو متاسفانه ځینې داسې خلک وي، یعنې ځینې داسې دکانداران یا دغه وي، که ته یو چی وناخلي یا دغه درته یو چټیات وایي چې زه روژه یم، دا د هغه د کنځلې درته کوي. نو تاسو همیشه کوشش کوئ چې د هغه جواب ورنه کوئ، او باید هر مسلمان خپله د دې څخه ځان وساتي. وایي هغه انسان به د الله رب العزت د مغفرت، رحمت، برکتونو سبب ګرځي، تر څو چې هغه انسان د خپل بدن ټول غړي روژه کړي، یعنې خوله، لاسونه، سترګې، هر څه ټول غړي د بدن. رمضان المبارک په میاشت کې وایي د الله رحمت د تیز باران په شان باندې وریږي، یعنې د دې رحمت په وسیله وایي هر څه صفا کېږي او هر شی ترېنې ګټې اخلي. یعنی فرض کړه دا یو لوښه یا یو چی وي، دا باران ته همداسې کېږي مسلسل، هغې باندې باران وشي نو دغه لوښی مکمل پاکېږي، صفا کېږي د هر ډول میکروب او هر څه شیانونه. نو ته دې هم د خپل زړه الله رب العزت ته متوجه کړه، سیده یې کړه. یعنې که چیرې مثلا دا لوښی باران ته سرچپه پروت کړي، دې باندې 10 ورځې دا باران ولګي، د باران په دې قاب منځ ته یا د دې لوښي منځ ته خو نه ورځي. نو تاسو هم د خپل زړونه الله رب العزت ته متوجه کړئ، هغې ته یې سیده کړئ چې الله جل جلاله په تاسو عباداتو کې مصروف وي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د روژهدار ویده کېدل عبادت دی، وایي د روژهدار خاموش اوسېدل هم تسبیح حسابېږي. دا د الله رب العزت څومره رحمت دی چې ته یعنې په روژه کې ویده یې، دا وخت هم ستا په عبادت کې حسابېږي. څومره رحمتونه دي. همدارنګه که ته خاموش هغه په تسبیح کې حسابېږي. سبحان الله. همدارنګه دغه روژهدار به د قیامت په ورځ د الله مېلمه وي، ته دې ته فکر وکړه. همدارنګه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، وایي که څوک په قصداً سره یوه روژه وخوري د رمضان د مبارکې میاشتې، وایي نو د دې ثواب به هېڅکله بېرته ترلاسه نه کړی شي، یعنې که ټول عمر هم روژه ونیسي. تاسو دا لږ امیجن کړئ، دې ته لږ ذره فکر وکړه. یعنې که ته یوه روژه وخوري، که ټول عمر هم دا روژه ونیسي، هغه ثواب نه شي ترلاسه کولی. ته اوس خپله نور امیج کوئ چې څه رقم داسې دومره ثواب او دومره برکتونه او رحمتونه پکې شته چې بیا هغه په ټول عمر کې نشته دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې د رمضان المبارک لومړی او اوله شپه راشي، نو د اسمان او دروازې خلاصې شي، او په دې کې یوه دروازه هم د رمضان تر اخري ورځې پورې نه بندېږي.
نو که یو مسلمان بنده د ورځې روژه ونیسي د شپې د الله لپاره عبادت وکړي منځونه وکړي د الله رب العزت به د هر رکعت په مقابل کې ودې ته 2.5 زره نیکۍ ولیکي د یو رکعت په مقابل کې همدارنګه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر رکعت په مقابل کې به الله رب العزت هغه کس ته یو کور په جنت کې جوړوي سبحان الله وایي د رمضان د لومړۍ ورځې چې روژه ونیسئ نو الله رب العزت به وایي د هغه د تیر شوي رمضان څخه تر دې ورځې پورې ټول ګناهونه به الله رب العزت وبخي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د یو رمضان نه تر بل رمضانه پورې دا کفاره ده د هغو ګناهونو چې د 2 رمضانونو ترمنځ شوي وي نو کوشش کوئ چې په دې میاشتو کې غیبت حرام کتلو حرام اورېدلو دا هر څه ټول بس کارونه هر څه پرېږدئ ځکه بیا تا ته د دې عبادت هیڅ ثواب نشته کوشش کوئ همیشه د الله په یاد کې اوسئ نورو سره کومک کوئ مسکینانو سره یعنی چې د خپل اولاد لپاره یو څه تیاروئ نو کوشش کوئ بل کره هم لیږئ یعنی یتیمانانو کره نورو کره همداسې کوشش کوئ نورو سره مرسته کوئ زیات حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د رمضان مبارک میاشت یعنې دا روژه ونیسي وایي د اخلاص او ایمان له مخې نو الله رب العزت به دوی ټول ګناهونه معاف کړي صغیره ګناهونه به الله رب العزت وبخي یعنې که دا انسان په صداقت او اخلاص سره خپل د عاجزۍ لاسونه الله رب العزت ته اوچت کړي او د هغه نه خپل ګناهونه بخښنه وغواړي نو هیله ده چې الله رب العزت به ورته کبیره ګناهونه هم معاف کړي نو ای انسانه په دې کې شک نشته چې د روژې مبارک میاشتې ډېر فضایل دي خو په دې باندې پوه شئ د دې فضایل او د دې اجر او ثواب مستحق څوک ګرځي هغه انسان د دې مستحق ګرځي چې روژه ونیسي او د روژې د ټول حقوقونه او ټول آداب وساتي شه انسانه همیشه تا ته عبادات کوه همیشه د روژې آدابو ته متوجه اوسه دروغ غیبت تهمت هر څه ټول شیان پرېږده حرام کتل حرام اورېدل حرام ویل هر څه الله رب العزت دې مونږ په واقعي شکل روژتي وګرځوي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته